چې په ځان باندې یو احسان کوي کنه د شاعر سړی نه ډېر لري اوسه. شاعر سړی د منطق دشمن دی، شاعر سړی د حل دشمن دی. زم په یو مسنګه او شاعر سړی د ژوندۍ د فطرت هم دشمن دی. زه د شاعرانو ذاتي ډېر سخت خلاف یم. نن سبا چې کوم شاعران دي خاص په ټیک ټاک باندې د ژوندۍ فطرت چې دی هغه جاریه والا دی، کنټینیوټي والا دی. که مړښت دی، که لوږه ده، که شپه ده، که ماښام دی، که خوشحالي ده، که غم دی، که څوک مړه شو، که ژوندي دي، زندگی روانه ده. د زندگی فطرت جاریه والا دی، ودرېږي نه. د شاعر فطرت د زندګۍ نه مکمل الټه دی. شاعر سړی سره یو صدمه شوي، یا د جانان لاس اخیستی دی، یا ورته کلي کې خلکو غریب ویلي دي، یا ورته تربورانو ته لاس اخیستی دی، یا ټول یاران مصروفه شول دله اوس راځي نه. نو دا کېږي هر انسان سره، دا د ټولو انسانانو زندگی داسې ده. خو د شاعر سړی چې وي دی هلته ونښلي. د ده فطرت داسې ده چې دی هغه احساساتو له کوم چې د هر انسان دي د هغه احساساتو له الفاظ ورکړي همالته ونښلي. حالانکې زندگی وایي چې مخکې به ځي. فطرت دا دی. شاعر سړی په ذهن ختي وي. دا نن سباني ټیک ټاک شاعران یادو. بیا په دې کې نظریاتي او روحاني شاعران چې دي هغه جدا دي، لکه رومي شو، علامه اقبال شو، دا نور ټول شو. یا خو په شاعري کې نظریه وي چې تا ته سیاسي فکر درکړي، څه فلسفه درکړي، تا یو ډلې سره متعارفه کړي، ته د زندګۍ یو مقصد وګڼې. نظریاتي شاعري وي. یا روحاني شاعري وي. روحانیت یې پکې چې تا خدای او رسول ته نږدې کړي، تا باندې الله وپېژني، تا باندې الله ښایستهوالي وپېژني، لکه مولانا رومي شاعري چې تاسو وګورئ. نو د دې دوه نه علاوه چې کوم قسمه هم شاعري ده، هغه د انسان د احساساتو او د انسان د حل دشمن دی. هغه تا کې ډیپریشن پیدا کوي، هغه تا کې انزایټي پیدا کوي. یعنې زه چیلنج ورکوم تاسو ټولو له، تاسو یو ځل فکر وکړئ چې ټیک ټاک کې تاسو شاعري کتلې، شاته سایډ میوزیک هم لګي دي، او تاسو اچانک ډېر پرجوشه شوي یې چې زه به اوس پاسم ژوند کې به پرمختګ کوم، زه به تعلیم کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم. او ټول شاعري تاسو له ډیپریشن او انزایټي پیدا کوي. نو په ځان احسان وکړئ، د شاعرانو په لاسونو کې مه راځئ. خدای په امان.